چې ته راوړل وایه ماشي بیخي سلام بیخي ډېر کړي وو مړه مونږ هېر کړي وو مونږ که ته زما 1400 پاس سیمپي نه دومره زر دې هېر کړله ما مړه ګیر هم دې راغلی ده د خدای ظالمه دا سال چې شی درته چې شی سند مند دې واغېسته که نه نه که نه پرون ته تللی وې ښه ته تا څه شی وکړه ما خو هېڅ شی هم ونه کړه بس والله چې په غمونو کې ټول عمر ډوب یم بیخي خوشحالي مې ستا کار وشو د وظیفې او نظما وشو یو کس مې لیدلی ډېر پخوا مې ورته لیدلي وې چې هر کله دغه اړتیا پیدا کوله ما ته بیا ښه ورځو ورپسې نه بس دا سړی خو رالی که نه ورخطا وایي والله بس وروره ټول عمر په غمونو کې ګرځو کار روزګار نشته دی دغه پسې دومره منډې ترړې جلال آباد ته وکړلې سند پسې 14 پاس شو نه دغه شته دی وروره غریب چې دی هر ځای کتابای دا بل څه کوي دلته موږ خپل ورپسې ګرځو ما سترګې ورپسې نورې راوتلې نو کله یو ځای لاړ شه بیخي بس پیسې چټي ولګېدې راځئ دلته یو مدیریت دی هغې ته به لاړ شو که زما ونه شو خیر دی او که ستاسو وشو خو دغلته دننه مدیریت دی هلته به وشو او دا خبره هم صحیح ده ورځو چې ورشو راځئ تاسو راځئ مدیر صاحب چېرته ناست دی مدیر صاحب کوټه کې ناست دی ډېر په غوسه دی 14 څه خلاص شوي چې راشي بس موږ له دا امضا که او دا امضا که دې خلکو نور ډېر تنګ راغلي وو بس دا بل سند چې راوړي دا امضا که خیر دی که څه په پیسې پکې وي راځئ لکه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی لکه خیر جوړ خیر دی خیر دی لکه څنګه چل دی مدیر صاحب خیر جوړ خیر خیر سال خیر مولوي صاحب جوړ بخیر کښېنئ هلته وایه بچو ستاسو مسله ده مدیر صاحب ډېر وګرځېدو را وګرځېدو دا انډیوال به درته مسله بیان کړي ووایه مسله وي ستاسو مدیر صاحب دا 2 کسان دي او زما ملګري دي راغلي دي 14 پاس دي ښه او فورا بس بېروزګاره ګرځي وظیفه یې نشته زه څه خدمت لرم چې وظیفه تاسو یو وظیفه ورله ورکړئ نو ډېره ښه به وي وظیفه به راورکړم په تاسو 14 پاس به ښه صحیح پاس شوي وي که نه هو 14 نه فارغ دي ته 14 پاس یې زه د 14 دغه نه پاس شوی یم شل ځلې ابشارو ته لاړم کابل ته امتحان ورکړم نه سند پته لګي نه یو نه د ښه نه د بد والله چې نور تنګ راغلی ما بله ورځ مې وله غوا خرڅه کړله 15,000 روپۍ باندې هغه هم دومره ظالمان خلکو 15,000 روپۍ باندې رانه واخیستله او اوس هغه روپۍ خلاصې شولې ښه اوس اریان دریان ناست یم چې زه اوس څه وکړم تاسو زه څه وکړم بس نور تنګ راغلی یم څه وکړم خدای پاک مدیر صاحب بس خیر دی ګزاره ورسره وکړه هلکان ډېر تکړه هلکان دي او وظیفه یې نشته خو ارام هلسې بېروزګاره ګرځي دا موږ چې څومره هلې ځلې کړي دي ځای ته موږ رسېدلي وو موږ خو ظالمه کار داسې کارونه هم کړي دي دا خو څه به وکړي د 14 پاس چې راشي بس موږ له وظیفې راکړئ دو ته پکار دي چې تعلیم لږ ټیټ وکړي وظیفې به اسانه میلاوېږي داسې نه ده تاسو به دواره وظیفې مدیر صاحب دا داسې خبره نه ده غریب سړي لپاره یو ځای کې هم دغه نشته دی معلمي نشته انجینري نشته دی بله ورځ مې وله غوره خرڅه کړې ده وګرځېدم را وګرځېدم هېڅ هم نه په لاس رانله بېرته رالمه نو چې چېرته مالداره سړی ګورې چې چېرته په وزارت کې دی که په هر ځای کې دی پوه شي ټول چې دی یو ځای او بل ځای کې وظیفې لري او زموږ دپاره نشته دی بس دغه بټۍ ده دهقاني ده پلانکي شیله لاړ شه بستان کې ګیا راوړه دغې له موږ منډې وهو نور خو موږ د دې نه خلاص نه شو کولی مدیر صاحب په ما خوا هسې مونږ ورتېر دی دا ځوانان دي خیر دی ټوله وظیفه ورکړه بس څنګه چې په تا عمر تېر شوی به دو هم دغه شانې عمر تېر شي نو ته ځان ته وګوره تا وظیفه هسې دوله به هم وظیفه ورکړي دا خو داسې نه ده که نه په تا خو عمر هسې تېر شو بس دوله څه وکړه که نه ته پوهه خو یې که نه نوره ځان ښه پوهه کړه غوره مدیر صاحب پوه شولم دا څه وایي تاسو له بار وځئ مدیر صاحب زما نه کار دی ښه ځای لاړ شي دا څه وایي راځه چې انډیواله بار وځو چې دا څه ورته وایي مدیر صاحب څه خبره ده دا هلکان څنګه دي غریب دي مالدار مدیر صاحب هلکان خو ډېر زیات غریب دي او خیر ګزاره ورسره ما ته خو پکې دا یو داسې دغه باندې اختیار د پیسو وایه
بیا وا مدیر صاحب دا یو خو له ښه دی ښه او دا بل چې دی د غریب دی ښه یو نه بله له کټۍ وکړم ښه هو بس ته څه وکړه بس کېدای شي د یوه کار وشي د یوه ونه شي ښه خو لږ کوشش وکړه چې د دواړو کار وشي دواړو سره کې پیسې مېسې وي که نه یو نیم نیم لکه افغانۍ د ډېرې نه دي نو زه به دوی سره وګورم ورته بار ښه زه ورشئ تاسو وګورئ خپله مشوره وکړئ مشوره م چې وکړه بیا ما ته راشئ ښه وګوره ډېر غریب وګوره مدیر پام صاحب کوه بس چې ګوډې دې هم دننه نه کړي ګوره بېغمه شه ګزاره ورسره ډېره کوه الله مو بخښي ځئ تاسو د لاسه موږ تنګ یو دلته راشئ بس په دې کار دا خو مدیر صاحب سره وکتل څه ویلې مدیر صاحب سره مې وکتل دغه دی پیسې غواړي پیسې غواړي او دا خو به ولا ډېره ګرانه شي خاص څه ویلې 100 روپۍ یادولې نو ورسې بس لږې پیسې غواړي نو کېدای شي یو ته پکې وظیفه ورکړي بل ته پکې دا سړی هم د غریب دی نو غریب دی ما خو مال شته دی زه به ولا مال خرڅ کړم پوه شو نن سبا په افغانستان کې څه شی دی خو همدغه مال خرڅول دي دا مال به ولا خرڅ کړم مال نه ځان خلاصوم که پټې شوم که مال او خرڅوم یې ولا خبره ورسره وکړه چې 100 روپۍ درته ویلي نو څه خو نه دی ویلي خو بس پیسې غواړي که نه خبره ورسره وکړه مدیر صاحب سره به اوس وګورو خوښه دی چې څه وایي زه خدای په خیر کړي زه به داسې ورشم د مدیر صاحب هغه شان دی لکه تاسو وکړه ها ښه زه صحیح هغه کار به وکړي انشاءالله راویلېږه راویلېږه خیال کوه ګوره ګوره دغه یې نه کوي ګوره هماغه نه دی تا ته مې چې ویلي ګوره صحیح شو صحیح شو مخه دی ښه تاسو وکړه مدیر صاحب د هلکانو سره خو مې خبره وکړله ولېږدله دا یو خو پکې ډېر زیات غریب دی او د دې بل لږه وسه کېږي ښه نو نورو سره بس خپله پوه شم تا هلکان نه ولېږه هغه هلکان راولېږه هلکه راشئ راشئ لږ هلته راشه تاسو ته خبرې وکړم ته پاسې که راشئ د مدیر صاحب سره خوا کې کښېنئ مدیر صاحب څه وایي درته کوم ځای ته کښېنم ښه مشوره خو سره وکړله که نه هو نو پوه شوم چې پوه شوې په خطه پوه شوی سم کې هلکه تعلیم هم کړی بې تربیه وایي سم کې را سره هغه معلمان تاسو له خدای درکړي دي تربیه نه ته نه ده ښودلې سم کېنه والله چې اوس به مې شته کړی دا سند به مې راوویل تاسو له به زه درکړمه پاڼه تاسو بېرته د کابل وزارت ته به لاړ شئ هغې ځای له به دلته به ته ما امضا وکړله بس یو ملګري ته خو مې د یو کس ښه پوه کړی نور خو هغه به ته ټول ووایي بار ابشارو ته به لاړ شي یو دفتر دی ښه غټ دفتر دی ښه هغې دلته خو ته ما دستخط یې کړي دي بس دستخط مې ته کړی بس نور به هغه کار به هغې ځای ستا خلاص شي د دې بل خلاص هم نه کېږي یاره خدای دې خوشحاله کړه په ایمان باندې خوشحاله شي زه الله دې مرسته الله دې نور جوړ نه راستا په همدغه چې موږ لرو که نه مدیران انشاءالله انشاءالله ډېر زر بخیر افغانستان سره ته موږ ورسو زه لاړ شئ صحیح مدیر صاحب صحیح لاړ شئ لاړئ بس خوشحاله شولو ډېر خوشحاله شو ډېر زیات خوشحاله شولو زه د یو کار پسې مړه شو ځئ را به شئ بس دلته به موږ سره کوئ زه خو ما یو نیم لک روپۍ میلاو شولې دا زموږ د بچو کار کوي ډېر شی دی دغه یو نیم لک روپۍ شاکره ما په خپل حال کې ودرېږه چېرته لاړې ورېږه لکه خبره سره کوم ودرېږه ولې رورې ولې خفه یې زه درته غږ کوم او ته بیخي ما ته ګورې نه څه چل شوی غریب سړی د سره سړی زوی نه ښکاري تا موږ څه ناوړي جامې راوړې تا څه واسکټ راوړې څه پاکې جامې دې راوړې هېڅ کار یې ګل مونږ والله بس دا نصیب خبره ده بس دی دې خوشحاله ده خدای الله خوشحال لري بس زموږ بس کار تا خدای کامیاب لري نو بس موږ ورته دعاګانې کوو چې بله ځای کې ورته په دې وظیفه پیدا غریبۍ شي. کې د خدای پاک کامیاب کړي بس موږ چې زه به مولا چې ته غواړم نو خرڅوم خدای دې تا هم خوشحال لري چې زموږ دې دومره کومک او دومره دغه دې وکړه پوه شي او زه الله دې تا هم کامیاب لري په مخه دې ښه بس صحیح ده به دا به ویسم ابشارو ته دا کابل ته ویس ابشارو ته زه صحیح شو صحیح ابشارو ته به ویس ورته بس موږ ورته ځای او معلوم زیارت معلوم ده زه لاړم صحیح ده ځوانان وګوره کار وشو یو پکې مالدار و کار یې وشو دا یو غریب و کار ونه شو او بس موږ د خدای دوی ته د خدای د زړه صبر ورکړي او زموږ د وطن الله تعالی جوړ کړي چې تعلیم یافته کسر ته ورسوي